جوجه است دیگه. سلامونو نیکی لوم هرکله کوم ګلون لیدونکو زمونږ په ټایم سهار په خیر خو تاسو ته به ښکاري چې غرمه ده ولې سهار ډېر وختي دی او نن نو زمونږ درېیمه ورځ په کلي کې ده او لارې نو په مونږ وتړل شولې لارې بندې دي نن شپه بیا هم واوره شوې او پرونۍ واوره هم وه نو مونږ پرون په دې نیت باندې لاړو نه چې لارې بندې دي موټر نه ځي ومو ویل سهار وخته به لاړ شو اوس راویښ شولو چې نوره واوره هم شوې ده چای هم نه لرو قیجان مې ستړي وکړي بیا به ووایي چې مونږ اوس چیرې روان یو اول به ستړي وکړي زه به ورو اول د دروازه آوازه کړم لیدونکو دلته په دروازو به ننوځي تر اوسه نه دي تېر شوي تاسو وینئ په دې لاره به اول ما قیجان تېرېږو خلکو ته په لارې جوړوو راځه قیجان راځه خیرتي ده مخامخ واوره را روانه ده سلام دوستان عزیز خدا کنه جور صحتمند باشید باش که ما همین را تیر شویم از این طرف ما بگیرم این ویدیو این طرف برف پیدایش این سرچپه بری دوستان عزیز که ما طرفته میریم این راسته این طرف دگان قدر برف شده و دگان برف باریده میره که ما طرفته میریم باش که موتر اگه اول چه بگیریم که موتر از موتر چی جور شده از خاطر از که دینا روز گفتیم حرکت کنیم خب برف بود ما گفتیم چای نداریم از خاطر از کدام جای بند نمانه یا سلیپ نکنه موتر باز دیگه موتر دمونجا جای با جای بانیجا جای کرن هم نیست که کرن بیاره باز قیرش کنه هیچ چیز نیست ځکه هغې خوا ته سیند دی نو سخته ده خو اوس په لاړ سو مونږ ویل چې زه او قیجان کله چې راویښ سولو ټول ویده ول ځکه ما مخکینی ویډیوګانو کې هم ویلي چې په ژمي موسم کې خلک نو دومره فعالیت نه لري آرام خپل خوبونه پوره کوي او هماغه که یوازې واوره وتوږي او نور بس نو ماشومان دا ټول ویده ول ما او قیجان زه جمپرونه واخیستل مونږ ویل راځئ یو ځل حتما باید لاړ سو تر موټره پورې موټر ولګوو نور نو دغه وضعیت وګورو چې هغې خوا ته په همغه سیند کې چې راتېر سولو چې په اوله ویډیو کې ما تاسو ته ښودلي ول په هغې کې وینو څومره واوره سوې ده چې موټر تللی سي که نه سي تللی نو لږ به امتحان وکړو موټر به ولګوو او لږ به حرکت ورکړو بیا نو که انشاءالله ښه ده زر به راسو چې مې پسې هم نه ګرځي چای مای نه پوهېم وبچو که نه او له خیره ماشومان واخلو لاړ به سو حرکت وکړو چې زه داسې حدس وکړم بند پاتې سولو قیجان دوستان عزیز از خاطر از که آسمان سعی کردی حالا برف میباره مته برف واوره هم چې ده برف وچه واوره ده لیدونکو چې ډېره زیاته ده نو ګورو چې څه کېږي هم ریگ است نه زیات قیجان زیات یخ است بیا زه نه پوهېږم که نه اوس تصادف دا چې لیدونکو دلته د انټرنټ امکانات نشته دغه دوه ورځې چې راغلي یو نه انټرنټ ته لاسرسی لرو نه ټلیفونونو انتنونو ته ځکه زموږ سیم کارتونه اتصالات دي او دلته کار نه کوي هغه لیدونکو چې زموږ ویډیو ګوري هغه اتصالات شبکې کارمندان دي یا پرس کې دي زموږ غږ واوري موږ ډېر نږدې کابل نه راغلي یو ولې دوه ورځې کېږي چې زموږ ټلیفونونه نه انتن ورکوي نه انټرنټ شته ده چې موږ د کابل نه اوس اول واخلو چې کابل کې څومره حال ورځ شاید هلته هېڅ ورښت ونه اوسي ځکه اکثرا دلته چې ورښت وي هلته نه وي یعنې فرق لري دا جای یخ دی نو دوستای عزیز میریم طرف موتر ببینیم که جای محمد استاد ماندیم هوا سرد شده میره ای کامera رو دور بتم ګلونه لیدونکو دا ونې ته ګورو څنګه ښې ټوله همسې خاموشه او څه ورته وایي ساکت دي واورې پرې ورېدلې دي نو روانې تاسې ګورئ چې داسې واوره ده قیجان مخکې کله زه مخکې سم کله قیجان مخکې سي واوره لاره صافوم هلته عزیز دستکش هم نداریم دستای ما را چجور از حال یک دقیقه
یک رقم سرخ یخ بله نه دلته هغه جای دلدون که چې موږ موټر دارو دوستان عزیز اینجا یک دونه سگ هم هست اعلان نباشه وقت هم آمده کمک صاحب خانه رو صدا کنه حالا باش که در نیو اتاق نباشه خیره من میترسم صبر خیر جان احتیاط کن خب برو من فکر من میگیرم هست کسی فامیلش نباشه تو در قصه فامیل هستی من میگم که سگ نباشه خیر رسیدیم این اینجا یک خانه است که نبود دروازش پیش است لیدون که آغا زمونږ ګلالای موټر دلته ګلالاره موټر چانه د جوړه کړې ته چې لاره راغلې ده وړاندې نه زه قیجان بین خپل موټر د خپله لاره جوړو پیش بوتکای توی کم از مکه ده خوب است ده برف پاکی موتر مرسای که موتر نازدانه قیجان اوه چی جور شده آراز لیدون که زه کامرا برا تاکم خبری بکنم ای در موتر دستی وارده پشو که من برد پاک کنم پشو پاک نکوش که جرسه یک چیز نشته کنم سادیس خودتان بفهمم چی بید یه چیز بیخی کورم اینجا درد بده ای یخ زده قیز جان پایینه ببین خدای خیر خدای خیر دعا کنم باش من کمر دور بودم برو پاکو که مقصد من تو حدس میزنم که برف دیروز یخک کرده دروازه‌اش واسه و دسته عزیز او جوش هم ناورده برو اینجا همسایه هست اونجا خیره باز می همسایه خود گفت که شما که روز که آمدیم که مثلا مالکی کردین که حالا او میخواییم خیر حالا میریم هم سلام مالکی میکنیم هم میخواییم جای بسم الله کو بخیر که روشن شو خدا جان بند پاتی نسو بسم الله موترک تا گوره واره تا گوره بسم الله ده موتر ده ننه چرا قمتیاره جوڑه سوی بسم الله خیر که سربانتش برف است ولی زنده با موتر خروشن میشه تنتیپریز و مبلایل چیزایشو برابر کرده بودیم از اول پیش از اون که هوا سرد شود دائما ما پیش از پیش رو باید جور کنم از خاطر از دفعه نه تا هوا میشه و تنتیپریز باشه که هوا یخ نزنم و مبلایل هم تبدیل میکنیم دیگه انشالله که در روشن کردنش کدام مشکل نبود دیگه برآمدن از این حالا ببینیم که چی میشه یک روز میمانیم 2 روز میمانیم 1 هفته میمانیم علاقه جون چه باش خیر دیگه راه زیاد است برف بیخی زیاد شده روزی که می آمدیم لیدون که بکنم راستی راتلو خب پلار خو می تجربه لري یعنی ټول عمر په همدغه ځای کې تیر شه هغه مونږ ته ویل چې دغه اواز د ځای د تاک مکوي په اوس وخت کې په ژمي کې ځکه چې موټر مخبل دی یعنی تاسو کرایي موټر کې رفت آمد نه کوئ نو نسئ چې بند پاتې ما قیجان ویل قیجان خو نه اولین ځل دی چې راغلی دی په ژمي کې دلته او زه چې وروسته له ډېرو کلونو راغلم ما ویل نه ته راځه خو ځو 1 قدم لاره ده رښتیا هم ما خبر شو دوستای عزیز چی میگه خود کرده نه درد است ندارم یعنی مونگه من آورد اینا رو باشه دیگه که چند روز باشه نه بل تشویش نلرم ما گرفتیم دیگه از خاطر از او که نمان ما را هم دیگه که خب کم تم تاثیر هم کرد سرما و دیگه حرکت کردیم گفتیم ما رقم باشه باید برف ببینیم و گفتیم که بخیر برسیم بخیر برف بخیر باشه دیگه ما خب بخیر گفته بودیم دیگه حالا که بند ماندیم خوب است برو جای بیگانه نیست از خود است خیره که چند روز دیگه صد قیجان تیر است لیدون که ما خب قبل ویدیو کې ملک څه غیبت کړای و دي د سات کې
ډېر دی ملګري ورته راځي قصې یعنې هر څوک دغه ځوانان هغه کسان چې عمرونه ډېر دي د ټول ژوند قصې لري بیا د نوي ځوانانو ته قصه کوي په کلي کې همداسې وي په ژمي کې په حجرو کې راټولېږي او یا یو بله اصطلاح ده پیتاوي ته راټولېږي هغه کې چې لږ څه مر راسي بیا نو دغه کسان چې عمرونه ډېر دي خپلې تجربې شریکوي له ځوانانو سره قصې کوي ډېر نو دوی ته او قیجان ته بیا هغه قصې داسې خوند ورکوي. بله دوستان عزیز ما آمدیم اینجا و راست میگه حسینه جان اینجا باجه ما هسته و ساعت ما زیاد دیر است همراهش و خودش هم زنگ زده بود از خاطر زو یا بلوموم در اطراف لاندی زیاد می باشه نسبت به شهر هم هسته خب مزه اینجا زیاد است مزهش از خاطر زو زیاد هسته که برف هم آمد مزدار برف میشه مزدار لاندی هم هسته دیگه وقت چراغلی بلانده سری رستوران لاندی هم زنه پیم لیدون کو چه هر خورده تو قیجان نشان بده یک دفعه که پای من اینجا میبینم سایکیده برف سایکیده ای خدا جا ای که پای من حرکت نمیدانه تای خود چای نداریم که خیلی حرکت نکنیم من مجبور هستم قیجان که اردوی مامون تو بریم پیاده در سر چی بالا شویم سر سرک عمومی بشینیم همون اردوی مامون تو ایران بشینیم که موتر که از بالا آمد موتر هرچی که بود دیگه مینکایی میبیده که برف آمده میره یک برف یک شما یه رقم چی میکنن بسیار دیگه روشنی زیاد نو همونجا بشینیم اردوی ما که از این بالا هر موتر که آمد دیگه خدا در جای کنیم بریم در موتر بالیم نه ولایت بریم کابل نگفتیم که بریم کابل جان ولایت بریم از این اردوی ما چای نپشت کرده بیار قیجان میگن نه درد است نه درمان خود ما کردیم اولیدون که در کوروالا باش که غیبت خانه داره کنیم گفت چیز من از دوچه باش میگم گفتیم بچه ها میامد اگه گفت ساعت ازی تیر است خواه گذر ساعت تیر است مخته تا جایی که میبینی سفیدی برف است اگه فکر میکنم قیجان چه باش غیره فکر نکن فکر میکنم دسته عزیزی برف میبینم آقای برف کاملا میره یک ماهی جمعان از کار روزگار از کلش ماندیم هم اینجا فعلا چیزی که قسمت ما بود لیدون که دست خوشحاله ده بسم الله احتیاط دست من کجا خورد این دست ده بیشتر ما خورد این دست ده لیدون که ده فقط خپل مثلا اگه ساعت تیر دی بلا خبر صاحب خانه ته چې مونږ لکه وایي چې دا واره چې کېږي وایي خدای لږ نورم تیز لږ ډېره ووروه یو رقم خوشحاله دی ما زړه کې یو خدای خبر دی د ساعت هستیم د ساعت عزیزي دریا است او په مخکنی ویډیو کې هم لیدونکي لیدلی دغه نو ټول سیند دی چې په دې سیند کې هر وخت اوبه راځي زمینه خسر هم هسته دیگه هم همین سه بیاره نو خبره ده لیدونکو چې زما سره چی تشویش دی اوس ښایي تاسو ته زه نه پوهیم کامره خیره اوس زه به د کانال زه تاسو به وایئ چې ته یې څه شي تشویش لري زه خو یو دله چې مور یم د ماشومانو وسایل مې هېڅ نه دي راوړي مهور او موسی په همغه یو جوړ کالۍ کې دیگه چې دلته مثلا د خاله د اولادونو کالۍ شته ولې خپلې نشته د یو ده د موسی جان وچې شو دی په خلاصېدو دی پرون خاله یې داسې کوي وایي هېڅ خبره نشته غواګانې خو کمې نشته د غوا شیدې ورته شروع کړه ما ویل که نس به درسي وایي خیر زه وایي شپه ورسره سوار کوم یعنې دوی ما ته هېڅ پلمه نه پرېږدي د ټولو نه مهم دا ده چې زما نوی صنف د انګلیسي شروع شوی دی او زه فقط اوله ورځ د جنوري اوله چې زه پکې جوین شوی یم درس مې لوستی دی دغه دویمه درېیمه نن څلورمه ده ده لاس مې شخص قیجان نو مثلا سگه شنیدم خیلی برو رام مرش ترسوندم که میگه اینجا اگه سگ بیای باز دیگه بدو دیگه از پیشتی دایی بر نو میبینی با صدای سگ است اون خانه است خب بود خانه خیلی کشیم چه که اونو نفر پشت چین روان است بیا که ما تو هم از پشتش بدم اونو جنگ نفرم بیادم یک نفر است بیچاره کراچی ده دستشه کراچی نیست هر چیزی که اینو معلوم نمیشه دیگه میتره دیگه چی کنیم اگه بریم برف زیاد هسته خیلی چی چاره
صاحب خانه رو خواهی بگوی لیدون که سلور توی چه یعنی واور ووری یو تو چاره ایت کرا و داغ سکینی وای مونگ لا خوشحاله خدای دی نورم را وره ای موضوع چیز که بود از بچه ها از خاطر از اینجا در زمستان دیگه کار روزگار دیگه اینجا در سفره در بار کار میکنه زمستان دیگه خو میکنن خو خوردن استراحت و ساتریست دیگه دوست عزیز دیگه ما بریم کی طرف هوا بیخی سرد شده اینه در داخل برف هستی چاره دیگه ببینیم دیگه حالا بچه ها را کلش بخواهیم یک اشار کنه که امیرها را کلش پاک کنه اونه تا اوجا هم که پاک کنه باز هم بالا تا سرک میمانه بالا از اونجا موترها میره اینی کل گپ دینی جست که از این تا اونجا موتر بره بالا اونجا خوب از قطعه زیاد موترها سوپانه میرن خونه میرن اونجا است پیش سره دوسته عزیز اونجا درخت میبینن اینی درخت اینی طرف باز رایی طرف رفته و سرک عمومی و سرک فرعیست دیگه عمومی نیست دیگه بریم همه تو بریم اساس سام میکنیم امرایتان دیگه تشویش ما دیگه هم زیاد شد دیگه ایشه تو کنیم ما یک کار دیگه هم داریم عاجل است با مانده دیگه منتظر زنگ هستی منتظر زنگ باش اینجا بند ماندی دیگه لیدون که زنه پیگم ما تشویش بیخی دیست وارا میگوکتلا خیر ملکت ما خوبی لوتی ده خیر وارا دیوینم دست خوب نیوینم خو خیر دمی و خط تجربه ده دری ورزی که چه منگا پا کلی کیو چه دی وارا دک دی نو واقعا بیل تجربه سر مخکیگو او گورو بچه که لخیره هی نو جوان که استادیز ما موتر روشن کردم ریموتش در جیبم بود موتر اتومات پس گل شده یک دو سه موتر که از پیش دور شو یک کمک روشن میمونه میشه به امروز که همو بیتریش چارج شوه یا بیتریش خود چارج هست مشکل خود پیش نکنه خب بازم بار احتیاط کنه اگر بر باشه چیز بیتری هم چارج داشته باشه لونكو بل خزيرة ولا رزلك شاطة أغا زي خواخ مس تصويرك بل خزيرة دا چه دلتا خو اطراف دیک نکله دی او دولتی برکونه نشته دی یعنی حالان که دی کابل پدیر کم کیلومتری که پروت ولایت دی او ولسوالی او کلی دی ولی متاسفانه په شلو کالو کې دلته چا برق رانه وسته او باد له دې هیله مند یم چې لږ څه په دې وطن باندې زړه وسوځېږي او حداقل مرکزي سیمې ته یادېږي نو دلته بیا اکثرا خلک سولرونه لري جالبه ده چې په واوره کې به سولر څنګه لګي تر بیګا شپې پورې سولر و پرونه ما تلیفون ښه و دویم دفعه چارج که هغه بله خبرونه مې ثبت کړه نو تلیفون چارج خلاصه دوه شپې د شپې چې ویده کېږم د تلیفون بیخي ګلوم یعنې دومره د چارج له کمښت و مجبوریت سره مخامخ شویم یخ دی د ماسک څنګه خوله کړې نو بیګا لاس بجې کې ولس بجې نور نو ګروپ موږ ګولسه نور نو شمسه یا سولر هم خپل کار پرېښود نو زه کوشش کوم چې د تلیفون یوازې د ویډیو لپاره استفاده کوم نور خاص هم د څه شي استفاده نه کېږي نه انټرنټ شته نه تلیفون او هغه خپل وارم چې کابل کې دی څوک چې یوازې یو نفر خبر دی چې مونږ هغه هم په دې لار چې راتللو د خاجان ورور زنګ مې ورته وکړ چې مونږ دغلته روان یو ځکه هلته بیا تلیفون نه کار نه کوو نو ټول خلک به څنګه په تشویش شي نو د تلیفون یوازې کوشش کوم د ویدیو اخیستلو په وخت کې استفاده وکړم نور گل پرېږدم چې لږ څه چارج پوچ یک موضوع مهم که ما گفتیم باید بریم دیگه کاری ما ادامه نداره خاجان تو تیره گفتی دین شافتر من فقط همین دوباره کده میرم دانش کم است خدای دی وساتینو او بلم د کور کلی چا سره نشته چې زنګ وخو یو رقم او اول ورکو چې ورسې لږ دانه واچي نو زه واقعا خدای دې نه کړه چې لاړ شم او کوم یوې په حق رسیدلی اوس څنګه بخفه نه از خاطر از دوسته عزیز خب مرکزگرمی خود روشن خود باشه گرم است نان نشان هم دیگه گزاره خود کنه یگان دفعه تیت میکنه پایین و از اونجا اگه چیز برشان مانده باشه خب دائما بلومون زیاد میباشه ببینیم دیگه گزاره کنه ما هم دیگه چاره نداریم بند ماندیم دیگه باید از طریق ویدیو از پیش از مزرد میخواییم چلار دلی حتما به یا
فول ویډیو یا کنه شارټ ویډیو کې حتما ښکاره کړو چې هغوی په څه وضعیت کې دي. او زه د یو رقم سودایي یم چې کابل کې به اوس څه حال وي. نن څه شنبه ده خو یک شنبه است امروز یک شنبه دین جمعه بود. جمعه بود بعد باز یک شنبه میشه. نه شنبه ده. نو پنج شنبه چې موږ راوتلیو زه نفهم چې کابل کې به څه وضعیت وي. واوره به کېږي نه کېږي یخ به ګرمي خو نه خبر برف شده دوستای عزیز. دم پرونه لږ ویلې سوی ده. پرونه بام کې ښکاري. بام زیاد شده از چه کدام دیگه این ساحه‌ای که ما دقیقاً نمیشه موتور گرم شده. موتور دیگه یک چای داریم اینجا در موتور. دین روز که به چکر گرفتیم چای دیگه اونجا در موتور مانده. خطون است. دوستای عزیز چای ما هست. نه ترموز شید گرمک. گلاس که بخوره بیده بید خود دست بگیرست. دوستای عزیز همینجا یک پیاله چای هم بخوریم. 2 پیاله هم هست. پتوید در موتر هست میبری یا نمیبریش؟ باشه کار نداری پتوید. پتوید؟ نه پتوید دیگه چی کنم؟ حالا دستمال هم هست. پتو باشه در موتر. گیلاس های مقبول ما آورده. اوش بیده گیلاس رو سری ولاس کتی اکسون التا وقت میدیم کورت لارسو. زه همیشه په نظر یم هر حالت کې چې اوس باید طریقه دې پیدا کړو چې څنګه د ژوند نه خوند واخلو. ژوند ځان ته لذت بخش کړو. مثلا دا اوس موږ دلته بند پاتې یو نو خدای خبر یو هفته به بند یو څو ورځې به بند یو. دلته یک هفته می چای خالی خورده. نه هدف می ده چې یعنی تشویش نه د تشویش نه خبره تیره ده. په تشویش چې شی نه کېږي باید صبر وکړو. تلیفون راکړه یا په جیب کې کېده د مخ لقیږي. دوستای عزیز همو گیمبل که هست از موبایل هو رام ناورده. نه غمی ندارم چه لوم نسی. نه خب سراتو فرق نمیکنه. من با اجازه یک چای نیمه یخ نیمه گرم خوب است. کمک وجوده ضرورت پوره میکنه رفع میکنه. دست لیدن که دیگهش نراغم دلته تلوه گرفتلو زه نفهم مخ ډیر دی هغه د تگی به احساس وکړه. تگی شو گشتیم دیگه مثلا یک هوا هم سرد است. سلام گرم میکنه. نو ویدیو بالخیر قطع کړو. زه به یو لاس کې اکسنل ته واخله د دې ګلاس د دې واورې سره بیا بیت سره قطع مکه بیا ویدیو بیت سره شروع کړو. بله دوستای عزیز دیگه بیننده باشی. یک آدمک برفی هم جور کنیم. باید از حال میشه که آدمک برفی که جور کنیم دیجا نمی کنیم میریم دمو در خانه هم پشت سر باغ که هست اونجا یک آدمک برفی جور کنیم. باز که سر از این مردم بیچاره تاوان هستی. باید که تا چند روز هستی دیگه دوستا هسته میان خیشه هایشان هسته زیاد مردم با نزاکت خوب با میمان نواز بلوم کل افغانستان هست میمان نواز دیگه کدام شک نیست. خب ساعت اونا هم تیر هستن میگه بیکاری هست ما وقتیم از ما خب کار هست قصه کابل کنید دیگه همه تا میریم سلو طرف خانه بریم دیگه موترم یک چند دقیقه روشن کردم دیگه شاید گرم شده باشه که برف دیگه هم تیز شده میره استاستا که ما هم جای پای خود پیدا کنیم پس خود در خانه برسانیم. ملتی هم مکره گلونو لیدونکو بیا هم سلام. ویدیو په دوام باندې او بالاخره خوشبختانه تر غرمې پورې ورښت و ورسره لغنه هم اسمان تاسو وینئ چې صاف څه شین څه او موږ هم له خیره حرکت وکړو چې لاړ شو له خیره خپل کور ته کابل ته لاړ شو نو نوي د کوره راووتلو او حرکت هم وکړو انشاءالله چې په خیر ورسېږو. وګورو چې اوس موټر څنګه څه رقم به یې وباسو څنګه لاره به ورته پیدا کوو جوړوو. نو تاسې هم لیدونکي اوسئ ولې ډېره یوه ښکلې
فضا ده ډېر یو ښکلی تصویر دی لږ څه مر سترګې نیسي خو مګم ډېر خوند کوي صاف ښکلی اسمان واوره او ډېره ملایمه هوا قدرمنو لیدونکو خویندو ورونو بالاخره ورو عمومي سړک ته نږدې کیږو او لږ څه دغه ځای هم تګ پکې سخت دی ولې ښایي عمومي سړک کې بیا دغه ستونزه حل شي ځکه چې هغه عمومي سړک دی نو موټر ډېر زیات تګ راتګ پې کوي او تر هغه څه ډېره واوره نه وي شوې یعنې له دې څخه هم ډېره د بندېدلو امکان نشته خو که چیرې نن شپه هم احیانا موږ دلته تیره کړې وای نو سبا ته به بیا تګ بیخي سخت و د دې لپاره چې د شپې اسمان شین کیږي او سهار ته نور ټول ځایونه یخک وهلي دي نو بالاخره وروسته له 2 شپو او 3 ورځو چې موږ په دې کلي کې پاتې شولو او واقعا ډېره یو جالبه تجربه مو ترلاسه کړله او هم ماته هم ټولې کورنۍ ته مې نو قیدیان هورجان موسی جانې ته بالاخره حرکت مو وکړ خپل کور خواته او ځای لري چې واقعا ځانګړې مننه وکړم له خورجانې څخه مې اوښي او عمهجانې دوی څخه مې چې واقعا ډېر زیات په زحمت شول له موږ سره دلته هم تاسې وینئ چې څومره یو ښکلې منظره ده ما غوښتل چې دا هم له تاسو سره شریکه کړم نو له تاسو ګلونو څخه هم ځانګړې مننه کوم چې د دې ویډیو لیدونکي وئ له ښکلو نظرونو څخه مو ډېره مننه او له تېرو 2 ویډیوګانو چې تاسې راته دعاګانې کړې وې د ټولو خویندو ورونو څخه چې زموږ لپاره دعا کړې وه تر څو په خیر ورسیږو الله مو مل شه ښه وختونه ولرئ